अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو څنګه امید لرم چې خبري دوستانو په خپل چینل کې درته هر کلیم عزتمندو د عمران خان باندې چې شاهد افریدي کم تنقید کړو او داغه د گرفتاری ویلو چې د گرفتار شي د زمون مل خرابې نو په هغه خبره باندې شاهد افریدي ډیر خپه دي او یو څو خبرې کړې دي هغه ویډیو تاسو سره شیر کوم خو دوستانو ویډیو تر اخر وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ او که څوک مونږ سره په دې چینل کې نوی وي او چینل یې سبسکرایب کړی ني نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره دوستانو راځو د ویډیو طرف ته په عمران خان باندې شاهد افریدي تنقید کړی او دی ویلو چې د ګرفتار شي د زموږ ملک خرابوي نو دوستانو په هغه خبرو باندې شاهد افریدي ډیر زیات خپه دی او دی ویلی دی چې یاره بس زما دماغ کار نو کړی نو دوستانو شاهد افریدي خو ډیر زیات خپه دی خو بل خوا که تاسو سوچ وکړئ د شاهد افریدي د خولې نه دا خبره وتې ده چې عمران خان دی گرفتار شي خو دی خوا که تاسو سوچ وکړئ نو عمران خان سره عوام ډیر زیات مینه محبت ساتي او شاهد افریدي خو هم د پاکستان یو نر او مضبوط تکړه لکه بیټسمین دی خو هم یو پاکستان په بیټسمینانو کې د یو خپل دوران تیر کړی د عوامو د سره هم ډیره زیاته مینه ده په هغه وجه د عمران خان په دې خبره د شاهد افریدي نه عوام هم ډیر زیات خفه شو او قسم پوسټونه شیر کوي نو دوستانو لکه د خبرې نه مخکې سوچ کول پکاري چې دا زه څه وایم په دغه خبرو کې سړی سوچ وکړي چې عمران خان یو نر لیډر دی بهادر دی شاهد افریدي د خولې نه دا خبره وتې ده خو اوس پرې ډیر زیات پیمانه دوستانو دغه د شاهد افریدي د خولې وینا وه چې یاره زه اوس په دې خبرو ډېر زیات خفه یم چې دا ما څه ویلي دوستانو د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ والسلام